تم فضل کہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہوا جنگ راولے راولے وہ ضرور نہ کیا اللہ نے ہمیشہ ہم سلامتی اور خیر ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کو ایک جنگ راغے اور دشمن سره مخ په مخ شوی نو پس مطوبت بیا ټینګ ودرېږه بیا تاسو ته وکړه بیا جوانمردي بهادري او شجاعت ښکاره کړه نو دې کې قواعد د جنگ ذکر شو بیا بل خبره ورته وکړه چې چونکې دا تاسو ته کامیابی د الله په اعانت او په نصرت ملاو شوې ده لہذا سپوائل ظفار یا اموال غنیمت دا بنیادی طور د الله او د پیغمبر استحقاق دی دا به د هغوی د فرمان مطابق تقسیمیږي او بیا بل خبره ورته وکړه چې په جنگ کې کله تا دشمن هغه د پیس ټریټي لپاره تا ته اپیل کی یو شوډ تھنک اباؤٹ دیٹ لیډر ته الله تعالی وایي د مسلمانانو جنرال ته چې ته په دې باندې سوچ وکړه نو که زمينه مساعده وي د هغوی د پیس ټریټي منلو لپاره الله تعالی فرمایي فجنح لها تم پیس ته تیار شئ تم امن سلامتیات تیار شا اور بنت تیار شا وتوکل علی الله اپا الله باندې اعتماد وکړه صحیح خو بل اهمه قاعده چې ما تاسو ته ذکر کړی و چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمان ریاست علاقه او تعلق د غیر مسلم ریاست سره بنیادی طور په جنگ باندې امن به عارضی غني امن به څنګه غني دا به عارضی غني ځکه امن د پرماننټو غنو نو بیا خو ته تیارې نه شې بیا تیز پریپریشن نه کې نو چې کله هم غیر مسلم ریاست ته پته ولګېدا چې د دې ریاست هیڅ تیارې نشته نو هغه بیا د معاهدې خیال نه ساتي هغه در باندې جمع کوي در باندې څه کوي جمع نو دی وجه نه امام رحمت الله علیه فرمایي چې تعلق د دې اساس او بنیاد به جنگ مین یعنی ځان به هر وخت ویل پریپیر ساتي مسلمان ریاست به هر وخت ځان ویل پریپیر ساتي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې سورې په وس پوری هغه اسلحه به ځان سره ساتي او هغه اسلحه به تیاری ورپسې فرمایل چې خلک به نمړې کوي ترهبون به عدو الله وعدوکم د خدای دشمن به صرف کنټرول ساتي سبق د خدای دشمن به کنټرول ساتي ډیټرنټ وګوردا دا بس شي دا به تور ډیټرنټ ځان سره ساتي نو الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ها د جهاد د موضوع نه غافل نه پاتې کیږي وختن فوختن به مسلمانانو ته دا خبر ورپې یادې چې دای هر وخت الرټ وي چې کسو خو موقع پیښ شي نو چې دای دا ډیره مدشه تاسو دا خبر نه کوم خو تیار نه نو چې تیار نه خو بس اوس یو غنټه کې بټور سره خلاص شي ها یو غنټه کې خبر وسره بیا کابل کې ناشته صحیح شو ابه اوځه ما غنټه کې پندار کې ناشته صحیح شو یا ایها النبی او پیغمبر حرد المؤمنین ترغیب ورکا حرد معنی ترغیب ورکا انسپائر کا حرد المؤمنین ترغیب ورکا مومنان لا غلل قتال پا جنگ کولو باندے ورطوائے ځان تیار ساتھی جان تیار ساتھی المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ السلام فرمائی او طاقتور مسلمان فرد وی او که قوم وی خو چې طاقتور وی دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی په مقابله د کمزوري مسلمان کې مسلمان که فرد وی او کمزور وی که قوم وی او کمزور دا د خدای دومره خوښ نه دی هغه مسلمان خوښ دی چې د قوت لري د عقیدی قوت لري د عمل قوت لري د اخلاقیات قوت لري معاشرت قوی وی اخلاقیات قوی وی عملیات قوی وی ټکنالوژي قوی وی سیاست قوی وی دا د الله تعالی خوښ دی یا ایها النبی او پیغمبر حرد المؤمنین ترغیب ورکا انسپائر کا مومنان غلل قتال پا جنگ باندے ان یکم ملکم عشرونا کویتاسونا عشرونا شرکسان صابرونا سٹیبل خلق عشرونا صرف پا عدد باندے شل نہیں سٹیبل خلق کی سنگئی استقامت والا خلق کی کویتاسو کے شرکسان استقامت والا یغلبو میتین دی بغالب رازی 200 کسانو باندے وَإِن یکم میتن او کویتاسو کے سرکسان یغلبو دی بغالب رازی الفن پزرو کسانو من اللذین دا آغا چانا کفرو چو کفر کردے بولی بدا سکی گی یعنی دا یو مسلمان با پلسو کسانو غالب ولی رازی یو مسلمان با پلسو کسانو غالب ولی راضی ذکر چې د مسلمان نمبر اول عقیده قوی ده نمبر اول عقیده قوی ده نمبر دویم عمل صالح ده نمبر 3 کیریکٹر اسلام ده
کیریکٹر اسلام دے. نمبر 4 په خبره باندې پوهیږي چې زماره د جنگ مقصد څه دی. صرف خون خرابه کول دي؟ زماره د جنگ مقصد صرف کلو چپول دي؟ زماره د جنگ مقصد صرف کلاشنکو پوزې کو یک را تختول دي؟ نه، زماره د جنگ مقصد د الله د دین علم پورته کول دي. نو الله تعالی اوس دغه فکر کافر سره نشته، یقینا باغ ډیفیټ کیږي. یغلبوا الفا من الذین دی بغالب راضی فزرو کسانو دا آچانا کفرو چه کفر کردی بانهم قوم زکدا کافران یو داس قوم دی لا یفقهون چه دیو پویگی نا ایڈیالوجی نلری. دی پویگی نمانا ایڈیالوجی نلری، سفکر او نظریه نلری، سفکر او نظریه. او ما تاستا مسئلہ ذکر کروا چه حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اگا بیان کئی چه یو قوم غالب راځي په دشمن خپل باندې د دوه وجو. څه وجو؟ د دوه وجو. نمبر اول چې خپل ایډیالوژي سره سنسیر دي، هر څه عقیده چې ده، هر څه نظریه چې ده هغه سره سنسیر دي. نمبر 2 دا اول. نمبر 2 د عصر او د حالاتو په تقاضا تیارې نیولې. نمبر اول sincerity to his ideology او نمبر 2 preparation according to circumstances. چې د عصر څخه تقاضا ده هغه تقاضا تیارې نیولې ده. نو امام ولی الله فرمایي رحمه الله کوم قوم سره چې دا دوه شی نه وي د ډیفیټ کیږي نه، چې دوه شی نه وي ورسره د ډیفیټ کیږي نه. کپدې کې یو ورسره نه نو سټرلی به ډیفیټ کیږي. یعنی عقیده سره خو نظریه سره هر څه نظریه چې ده، ایډیالوژي هر څه چې ده هغه سره سنسیارټي خوشتا اخلاص خو پریپریشن نشته. صحیح نتیجه به صحیح ډیفیټ. صحیح ها تیارې شته خو سنسیارټي نشته ایډیالوژي سره، نو سره د اصله به تختی سبق ځکه سنسیر نه دی. چې سنسیر نه دی اصله رایفل په خپل جنگي ګن دا په خپل جنگ نه کوي، نه ځکه یو په خپل جنگ کوي. د دې شاته سره په کار دی. او دا سړی سنسیارټي نشته بل ایډیالوژي سره زما هدف سره دوسره پر جنگ کیږي. زما هدف سره سم ایډیالوژي ده پرپز نه سره لري جنگ. نو چې کله سنسیارټي نشته نو نتیجه به دای چې اسلام او سره خو دې تختی. خبر دین کړه اوس دا روسي افغانستان نو تختی ده اسلام ور سره نو تو ور سره وا خو هدف معلوم نه چې زمونږ هدف سره هدف معلوم نو بل په کمیونیزم باندې اعتماد د هغه د سولجر هغه ختم شو. کمیونیزم باندې دا هغه اعتماد ختم شو، هغه سنسیارټي کمیونیزم سره پاتې نشو، لہذا هغه ځان له سهار ور نکړ شو. خبر دین کړه نو صلی الله تعالی فرمایي چې د عظمت خلق strong will people are strong will دته وای اولو العزم. صحیح ورته اولو العزم. الله تعالی وای اولو العزم مسلمانان یو د لس سره جنگي، یو د لس سره جنگي، او صاحب رخصت کمزوري خلق دا به یو د دوه سره جنگي. کمزوري خلق به یو د دوه سره جنگي. نو که په یو باندې کسان درې شو دی او تقریبا دا جرم نه دی. که په کمزوري مسلمان باندې په یو کس باندې کسان سو شو درې شو، یعنی دشمن یو په درې شو ا دیو تقریبا دا جرم نه دی. او که یو په دوه او دیو تقریبا ګناه کبیره دی. که دشمن یو په دوه او دیو تقریبا دا ګناه کبیره دی، دا میجر سین دی. الان خفف الله عنكم اس اسانی راوست اللہ تعالی تاسو باندې وغلما او الله تعالی دا مشاهده وکړه ان فیکم ضعفا چې پتا سو کې ضعف او کمزوری ده فیکم منکم میتم صابره پس اوس کوي د تاسو نسل کسان صابره استقامت علی جماعت یغلبوا مئتین دوی بغالب راځي 200 کسانو باندې. نسل کسان چې په 200 غالب راځي معنا ده یو په دوه معنا ده چې نو مسلمان کده کم وی میز دشمن یو په دو زیات ته در پر تخت جایز نه ده، در پر تخت دا ایکسکیوز نه ده. او که یو په دریشو نو بیا ایکسکیوز موجود دی، که یو په دریشو بیا ایکسکیوز موجود دی. اگر چې بیا هم عظمت ده چې تخت بنا تخت زکه خو یا به کامیاب شي یا نو که کامیاب شي نو مجاهد بشي، یا به مړ شي نو که مړ شي نو بیا هم کامیاب شي. څه شي شهید شي. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ أَكَوِي تاسو کې زر کسان
یغلبو الفین دوی بغالب راز 2000 کسانو باندې باذن الله فاذن دا الله والله الله تعالی مع الصابرین دې ملګری دې دا استقامت او صبر والا کسانو. نو متاستا مسله ویلې وا چې هر لفظ صبر چې قران کې ذکر دی امام احمد بن حنبل فرمایي رحمت الله علیه چې دا صبر په معنا د استقامت دی. صبر په معنا د او امام ابو حنیفه فرمایي چې صبر او استقامت ته یو بل نه جدا نه دي. هر یو بنده چې صبر پکې د کې استقامت وي او هر بنده چې استقامت پکې نو صبر پکې دا څه نشي کېده چې مونږ و فلانی کې صبر ډېر دی خو استقامت پکې نشته. چې استقامت پکې صبر کوم دی یا فلانی ډېر استقامت سره خو صبر پکې کېږي ناجیب دی استقامت سره. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صبر او استقامت دا لازم ملزوم دي انټرکنیکټډ وي په انګریزي کې ورته څه وایي انټرکنیکټډ. ما کان لنبی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان قیدیان اونیو غزوہ بدر کی سورہ او یا کسان خو پکې مردار شو او یا کسان دای قیدیان ول غټ سردارانو او یا کسان غټ سرداران دای قیدیان ونیول او صلی الله تعالی ورته چې نه دا قلم بنه جنگو د اسلام بدر د اسلام قلم بنه جنگو ستاله تر اوسه پوری ریاست اسټابلیش شوه نه ده حکومت تر اوسه اسټابلیش شوه مستحکم شوه نه ده او دا کافران خطا یو ترد نیواله غني څه دي غني یو لقمه ترد غني چې بس خدای ته چول دیو ان غړدل دي نو الله تعالی ورته د فرست امپریشن از دی لاست امپریشن لومبنه اثر تعالی هغه ورزول پکارو چې د یری درو چې بیا تا خلاف جنگ ته راوته نو تا چې د قیدیان اونیول هغه تستا مزاج باندې چې طبيعت طبعا ډیر نرم سره طبعا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ډیر نرم سره دی چې چا باندې گزار ده یعنی آرمی به لیډ کولا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې په عمر په جنگ کې په چا باندې گزار نه لکه سوای یو دو ابی ابن خلف نه بس یو سره پیغمبر الله تعالی شوی نو سره ابی ابن خلف هغه لعین پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته بدی خبره کړې سپیری اف ورډ ورته استعمال کړو او پیغمبر علیه السلام ولا مکه کې ترټ ورکړي چې ابی څه حالت بلی چې ما په لاس باندې به جهنم ته رسي دې زما په لاس به جهنم ته رسي وې ته ما سره کوم ځای جنگ کې دلته مکه کې ګرځېدې نشي زمونږ د وجه جنگ بکې وینا یو دور وځه راځي چې ته زما د الله تعالی کېږي د بدر موقع جراله ابی ابن خلف هغه څلو ته تیار نه ځکه هغه دا پته چې پیغمبر دا ترټ را کړی دا باندې رښتیا کېږي صحیح خو ابو جهل ول ډیر تعیر وکړ عار ولا ورکو شرم ورته ودرو به غیرت سړیا تیریږي نو لاړو بیا ته کوشش کو ماته تاسو واقع ذکر کړی و کوشش کو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره نږدې را نشي کینن با خبر اشتکی دا پیغمبر پروفیسی ده او پیغمبر علیه السلام پروفیسی ده لہذا کوشش به کو چې یک دا اثر اخلاص او پیغمبر علیه السلام خواته راتیر شو او حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه خپل هغه توره لاس کې نیولې و پس مکه لکه د لکړې لګولې و حضور علیہ السلام میدان جنگ کې د آرمی قیادت وکړو لیډ وکړو خپل توره به د لکړې په شان صرف پزما کې لګولې صرف کمان به ورکو چې تاسو کا خپل شاته خپل سیدا ګروپا خپل سیدا فلم صحیح کمان به کو او شوی کته چې دا خو به ابن خلف خواته تیریږي بس دا څه هغه توره راوړته او دا څه دا توري سره ولورنه او دا توري سر چې ورلو د سړیو چغه واره او مکه طرف ته دا خپل څه پس غلاکه نو خپل قبيله او ټرایب خلک ور پسراوه خدای خپل کومه شرمولو ذلیل سړیا سچل شوی دا تخت ولې میدان نه تخت خلکو سره مخ څنګه لګو ورته وی زخم شین وی کم ده زخم دی نو زخم وکړه اسی دا سرمن سره شوی غوډه وا تاسو معموله کده اغه ته ولګي سرمن لګه سره شوی وی دا زخم ده ته دینه تخت دی وتعال توغره د پیغمبر برګری دی علیه الصلاۃ والسلام د چا لات ماته په یو لاس چلګیږي د چا خپل کې درله په یو خو باندې دنګونه وي او جنگيږي خو میدان نه تختی او ته هم ورته او دا زخم ډېر معمولی صرف دا سرمن سره شوی دا خو ولکن تعلمون بضرب من دام درته معلومه چې دا گزار د چا دی ورته گزار د چا دی وې دار باندې پیغمبر گزار محمد را باندې گزار کړي صلی الله علیه وسلم وې قسم په خدای چې کوم تکلیف زما بدن ته دی دا وې کده بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې ټول بلی ونی شي ټول بلی او چې کله مردار شه پرې وته چې چا ولا لاس وړو بس بدن یې رکېږي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم بنده چې زما د پیغمبر په لاس پته شردنه زیات ظالم په انسانيت کې بل نشته ځکه پیغمبر فطری طور دومره رحم دلی چې باندې گزار نه کوي ته پیغمبر فطرت دی په خپل ځوانه
گزار خو چې چا باندې گزارو کنه دغه سړی انتهایی لعین ترین سړی دی. د دې وجه نه پیغمبر په گزارو کو، او چې پیغمبر په گزارو کو د خدای قهر وي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان چې گرفتار کړ الله تعالی ورته وی دا کار خنو، دا کار شنو چې دا قیدیان دي نه ولې مړ کړی بدیو سبا دې کړی په جنگ کې باندې مړ کړیو، او چې قیدی کړی دي نو د قیدی مړول خو جایز نه دي چې قیدی کړی دي. اوس خو ته نشم ویل چې اوس مړ کا ځکه دا خو بیا وار کرایم دی، بیا څه شه دی، دا خو بیا جنگي جریمه ده. قیدی مړول، قیدی مړول، پرزنر اف وار مړول دا خو وار کرایم دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی خو قیدیان کول باندې نه جنگ باندې ورسره کو چې دی باندې دباو پروت دی چې بیا آینده لپاره ستا مقابله غلې راغلي. ما کان لنبی دا مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وید د لپاره اسرا جنگي قیدیان، اسرا معنا قیدیان. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وید د لپاره جنگي قیدیان حتا یسخن فی الارض مگر بعد دې چې دې وینه توي کی زما کې، معنا دا ده چې دې دباو قائم کی یسو کی چې خلک ویریږي ته چې به دې قوت سره جنگ کول، دې قوت سره جنگ ځان مړول دي، دې قوت سره جنگ کول ځان. ما تاسو ته وینسټن چرچل د برټن وزیر اعظم هغه یو ډیر عجیب خبره کړې و، سی ویلو to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a victory, but victory means to cut off the power of your enemy to fight again. صحیح دا وکټری نه ده چې لوی خار دی ونیسو علاقه دې قبضه کړه، سی پورټ دې قبضه کړه، ایرپورټ دې قبضه کړه، سبا دا بیا هم لوس کول شي. که جنگ رواني نو چې کوم سی پورټ ته نیولې سبا لوس کول هم شي، کوم ایرپورټ دې نه نیولې سبا لوس کول هم شي، کوم سټي نه نیولې ده سبا لوس کول هم شي. هغه وی اکچوال وکټری دا ده چې جنگ دې شروع کړه دومره د دلایل سره جنگ وکړه چې د انیمی او د دشمن پاور ختم کړي چې آینده لپاره بیا تاسو سره جنگ ته تیار نشي، چې بیا ځان سم نه کی جنگ ته. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی دغه فلسفه ذهن کې ورچي چې جنگ شروع کول په اسلام کې ډېر شرایط غواړي. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی، ډېر مشکل دی. خو چې کله زمينه مساعده شو خدای وایي چې اوس جایز دی، اوس ورځي اوس جایز دی، بلکې اوس تا وظیفه ده چې دا جنگ وکړي. نو چې کله جنگ دې شروع کو نو الله تعالی وایي چې اوس بس تر اخره پورې ورسونه. اوس د خبرې څه نهایت معلوم کا، څه معلوم کا، څه انتها ته ورسوه چې نتیجه خو مرتب شي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، مونږه پښتو کې ضرب المثل وي څوک چیړه ما یې چیړل وای خلک څنګه ول وای څوک چیړه ما او کچا او چیړلې کچا او چې نو یې بیا پرېږدو ما چې سود کور ته نه رسولې. صحیح ته څوک بچیړه ولې خلک ټارچر کې او کچا او چیړلې نو بیا ستا مجبوری ده چې ریټالیټ کې باندې. صحیح نو چې مجبوری کې ریټالیشن شروع کو نو بیا داسې مه کوه چې دې دروازې نه بار نه کور ته ورسو. اوس چېرته ورسو؟ اوس کور ته ورسو چې واپس بیا را نشي. ما کان لنبی مناسب نه د پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض. دا آغا صاحب موږ په خوانه طالبو خدای مرګ شوی څنګه آغا صاحب وعلیکم السلام. ما دا آغا صاحب موږ په خوانه طالبو خدای مرګ شوی. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر د پاره دا نن د زړو طالبانو دور دی. اجي کریم زموږ زور طالب کراچی کریم ما اجي کریم زموږ زور طالب خروج شو. ما کان لنبی المناسب نه پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې چې د وینه توي کی زما کې نو د وینه تویولو معنا چې یو hebat قائم کی چې څوک موږ ته hebat دبدبه قائم کی. تاسو دبدبه لفظ وای روب قائم کی. روب لفظ هم استعمالوي چې هغه دشمن ته ویری. اوس الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې تا قیدیانو ورسره پاره اوس د پیسې تخلې ریلیز کړي مړې خو ته نه انې مړول جایز دي، نه مړې او نه مړول جایز دي. نو سبکه پیسې وته اخلي په پیسو به رها کې تريدون عرض الحیات الدنیا، تاسو د دنیا اساس غم غستیه دیو جره قیدیانو نیول.
تريدون غرض الدنیا آیا تاسو غواړئ سامان د دنیا په بدل د قیدیانو کې والله یرید الاخره الله تعالی غواړي آخرت چې دام او آباد شي والله عزیز الحکیم الله تعالی غلبي والا او حکمت والا دی لولا کتا اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د قیدیان اونیول د قیدیان او سه خلاصم په پیسو کړل نو الله تعالی خدا خبره دا شو کړل کار چې ناروا شوی دی الله تعالی ان ناروا نه دی خو مناسب نه دی بعضی کار وی روا خو سي کولی نه پکار بعضی کار یعنی ټول جائز کارونه خلک نه کوي کنه بعضی جائز کارونه داسي وي چې هغه بعضی خلکو لپاره کول خني بعضی خلکو لپاره کول خني نو پیغمبر تعالی تعالی وی دا کار دی جائز خو تاسو لپاره کول نو پکار دانا مناسبو The first impression should be the last impression as that is the last impression. دا اخیری اثر دی دا ډومبنه امپریشن څخه دا ډومبنه جنگو باید چې hebat ته قائم کړي خو چې دا کار دی وک کې ځان دی اونیول او په پیسو د اخلاص وکړ لولا کتاب من الله کچری نو لیکل حکم د الله جانبنا د پیسو غستو سبقا د مخکنه ثابت لمسکم رسیدل بوتا سوتا فيما فاغ مال کې اخذتم چې تاسو غستلې دې کې دیانو نا غضب العظیم یو ډیر لوی عذاب به در کړو کدا کار ناروا وي چې پیسې مو د قیدان نو له غسل الله تعالی فی نفسه جائز دی لا فل خو کولی نو پکار بعد شی لا فل وی خو موقع مناسب دی بعضی شی سي لا بعضی خبر رښتیا وي بعضی خبر خو موقع ده چې هغه رښتیا خبره کینه فتنه ته جوړیږي نو ته به شریعت حکم سره کیپ کوي بس بیا پټخلو اوس که ته وایې چې نه دا خبره خو کوم رښتیا دی خدای ویلي رښتیا خدای دې به خو بس سړی مړ په دې بل سړی باندې دا خبر رښتیا ده خو دې موقع باندې مناسب نه راغی سړی ورته جذباتي شوی دی صحیح خبر دین کړه نو خبره خو رښتیا ده خو سړی جذباتي دی کته دا خبره کینو په ورمنډه کې مړی نو بس الته بس کې کیپ کوي دیو جل الله تعالی فرمایي الذين امنوا اتقوا الله او ایمان والو خدای نه ویریږي وقولوا قولا سديدا رښتیا خبره کوي خو د موقع او محل مناسب رښتیا خبره کوي قول سدید دی ته وي چې خبره رښتیا وي ا د موقع محل مناسب وي نو بعضی خبره رښتیا وي خو د موقع محل مناسب نه صحیح موقع محل مناسب نہیں نہ خبر خو خدا کا خبر نثار احمد پر ریکارڈر کی ورش صحیح یہ ولد د باہر نہ پجڑا را گئے سوچ لارے مڑو تین ایجو باہر نہ پجڑا را گئے مور ورتے ولے وی مور فلانی عالم وی تا ولے والے وی یواز غنا بلا خلق دے بس زبارو نہ ما خلق وئی وی خدای دې لاسونه مات کی تا ولے وئی وی زر اشتیاوانه پر اشتیاوانه وئی زه سم رښتیا وام نو پر به خدای دې به خو باسي پکاره تعالی انعام درکړي اپریشیټ کړي چې ته رښتیا وای پر رښتیا و دی وای هغه ورته او مور دې کته ته نم رښتیا وای نو ته به مو وای په مور کته ته نم رښتیا وای ته به مو وای هغه وای زما د لاس مات شي ته به بچی رښتیا وای زه به تاوام ته وای ما سره رښتیا وای ویسه مور د بابا خو یو کار چې وفات ده ته دا سترګې چاته توړې ما به لختر اوسه باندې دې خو بس نو بعضی خبره وی رښتیا خو مناسب نشته وکي نو دی وجه الله تعالی وقولوا قولا سديدا رښتیا وای خو موقع او محل ته ګوره چې کوم ځای رښتیا ویل پکار دي خبره دین کړه نو دا لولا کتاب من الله خدای وای کدا قانون د پیسو اغستو په جنگي قیدی باندې مخکې نه ثابت نه وي نو بیا خو تاسو ناروا کړو چې ناروا مو کړو نو در باندې به عذاب راغلی او دا جنگي قیدیان دا تولیک نثار احمد چې دا اویا کسانو او چونکه لومبنه جنگو لومبني جنگي قیدیان چې پیغمبر الله صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم لومبني جنگي قیدیانو چې پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم لا سره راغلی لہذا قانون ور د پاره نو چې سرسو ته پرېږده راپور د پاره قانون سره نو پیغمبر اسلام پر ایڈوائزری کونسل لا وسته د پیغمبر اسلام دو قسمه ایڈوائزری کونسل یو جنرال یو سپیشل په جنرال کې به ټول صحابه راجمو جنرال کونسل کې به ټول صحابه راجمو او سپیشل کونسل کې ابو بکر عمر څوک بو سپیشل ایڈوائزران پیغمبر اسلام والسلام څوک ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما دا د سپیشل ایڈوائزرانو چې په ژوند ورسره په مرګ ورسره دي
په قبر اور سره دي قیامت پر چې راپاسي پیغمبر اسلام وایي زما یو لاس به ابو بکر لاس کې او بل لاس به د عمر لاس کې. سبخت اور خلک ته دواړه. نو پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر ته وایي ابو بکر او جی دې سره څوک دا او یا کسان چې مراوستي دي دې سره څوک. حضرت ابو بکر رضی الله عنه خو طبيعتن او فطرتن نرم سړیو ډېر رحمدل سړیو. هغه وی چې دا څوک پر دې خو نه وي خو زمونږ ترونه دي او تر ځامن ځکه مکه والا څوک ټول دې ځانو یو قریشو به هم اعمامک و اعمامنا وبنو اعمامنا. څوک زمونږ ترونه دي څوک پر تر اکا ځامن دي څوک ما اکاګان دي څوک ما د اکا ځامن دي. وی چې احسان ورته وکړي چې ځای دا ډېر راخی. حضرت عمر رضی الله عنه ته عمر ستاسو خیال دی خو زه هم د اکا ځامنو خدا خو طبيعت خبره. حضرت عمر خو طبيعت سختو. ویجی دا هغه خلک چې د بلال د خپل کې پړې واچو رسای به واچولا د مکه موزه په لارو کې به راځو. دا هغه خلک چې دا عمار روان دي ناشته به دې عمار دا په ګرمو شګو باندې ور واچو د پاسه پټیږي کې خوله. او دا چې هغه خلک چې زمون جرم سوچ دی مونږ د مکه نه راځي. او دا چې هغه خلک چې ته هم نه معاف کړي تعالی هم په دې سټ کې صدر اچول او چوک کړي وي. او دا چې هغه خلک دي چې زمون خلاف د دسیسې او سازشونه کړی دي او اوس راغلي دي مون سره جنگ هم کوي دا د معافی مستحق دي. دی به معاف کې پیغمبر اسلام ورته څوک حضرت عمر رضی الله عنه ورته زما دا روړ پکې نه ته زمانه عمر کې مشر پلار په ځای نه دي زید ابن الخطاب صحیح ویجی کستای یاره تین ظلم به الله اکبر پر خپل روړ وان چې د زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله ته ول راغلی زما سره هیڅ نشته. دې ته وایي ایمان. دې ته وایي دا ډېر ځان کار دی. دا عمر د ایمان خبره ده. وی زما د پلار په ځای زما تربیت کړل خو چې زما د خدای او زما د پیغمبر مخالف ده زما سره رشتہ نشته. نو اجازه راکې چې زه په ورمنډه کوم صحیح. او وی چې هغه د عباس ناشته پیغمبر اسلام ته خدا د په حواله ونه چې ستاتره د په ورشه حضرت علی ته اشاره وکړه. وی عباس ناشته د علی تر ده او عقیل ناشته د علی رور ده. عقیل ناشته د علی رور ده. وی علی ته حکم وکړ چې پاغي ورشي نو چې خپل باندې بسم الله وکړه دا نور بل کدا چې د مولوټه پر کټ را کټ کو صحیح. چې دې ته یو درس ورکو چې اندر پر بیا د مقابله ته نه شي. او دا راي صرف دا د عمر او پټولو صحابه باقی ټولو به چیرې چې مون قوس نوی دل تراغلی ولا تر اوسه پر ریاست هم نه اسټابلیش شوی جنگ ور سره مشو معیشه حالت هم دغه سره سیاسي حالت هم دغه سره اوس کدی موم لکل یو لوی هنګامه په دنیا کې به لوی پروپاګاندا شروع شي ځکه دې پروپاګاندا ماشين هډیر زیات دي صحیح. فاکس له ور سره دی صحیح. نو خو بس جوړه داسې زبردست پروپاګاندا به کې دې مو بدنام کی دنیا کې نو خبردار چې خلاص دي. یو دا ته عمر نه نه کفاک سلیون ور سره دی او کبلم ور سره دی کسینن ور سره دی کار ور سره ځاګور پکار دی. خبر ده کړه اوس کله دا آیت نازل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای رحم وکړو چې عذاب راونه لګو که عذاب را لګل دې فیصله پس منظر کې لما نجا منه الا ابن الخطاب سوای د عمر نه خدای پر یو کس نو معاف کړي سوای د عمر نه خدای یو نو معاف کړي. نو جنگي قیدیانو سره بس کیږي سوره محمد. شپږشتمه پاره پیدا وکم آیت نمبر داول نے شروع کر الذين كفروا كسان چې کافران شوی دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق دلار د الله نه اول اعمالهم دوی ضایع کړي دي عملونه خپل دوی کوم د خیر کار کوي دا غیم سری واډ نشته د عقیده برابر نه ده. نو چې عقیده برابر نه نو نیک عمل څه اجر نه. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي دي کو آمنو او ایمان راوړل بما نزل علی محمد
پاغ دین چې نازل شوی محمد رسول الله باندې او الحق من ربهم دغه دنیا دغه کتاب حق دې جانب درب دوی نه کفر عنهم سیئاتهم الله تعالی رشودی دوی نه گناهونه دوی واصلح بالهم بهتر کړی د حالت دوی بال باندې حال بهتر کړی د حالت دوی ذالک بان الذین داد دی وجه چې تاکي سا کسان چې کفر کړي دي تبع الباطل هغه اتباع کړي د باطل او ان الذین او کسان چې ایمان راوړي اتبع الحق من ربهم د اتباع د حق کړي چې جانب درب د دوی نه راغلي دي کذالک یضرب الله دارنګ بیان الله تعالی للناس خلقتا امثال او صفاتونه دوی امثال معنا صفاتونه اس دا اصل آیت ہے آیت نمبر 3 کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَلَ چتاسو مخ شیر کافرانو سرا کمزائے پا جنگ کی کمزائے پا جنگ کی نو بلش پا منگا تفصیل ذکر کرو کہ اسلام اصلا دا جنگ حکم نہ کئی اسلام اصلا دین دا سرے دا امن سلامتی آدھے جنگ پا انیویٹیبل اور انیوائڈیبل سرکمسٹانسز کی کہ ناقابل اجتناب بھی منگا پختو کیوں چھے پیش نبی آتشتا نستا نو بس بیا پیشه ورته بیا تیسته مکو بیا په مخ ورځه بم وړاندې باندې زور کړه صحیح اوس هغه پیشه بسې نو دا غي لپاره مونږ دوه آیاتونه سوره بقره یو آیت د سوره نساء یو آیت د سوره حج لیکل موټو یاد دي فرخان دوه آیاتونه د بقره هم دغه آیاتونه خو سیف الله خان انسپایر کړه صحیح ننن لګیا شیرشاه انسپایر کوي څه ګوره کته انسپایر شنه نو دعایتونه د بقره چې الله تعالی فرمایي قاتل الذین یقاتلونکم جنگ کوي هغه چا سره چې چا تاسو باندې جنگ امپوز کړی دی نو چې بل چا در باندې جنگ امپوز کو نو ته ورته سوې چې په خیر په خیر په خیر راځي چې حلوا در باندې وخورم الله تعالی وایي چې څوک در باندې جنگ امپوز کوي ریټالیټ کوا څه کوا ریټالیټ کوا مقابله کوا بیا ډیفنس کوا خپل یو دا چې جنگ چا امپوز کړي یو وجه ده دیم وجه وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دسیسه کوي ستا خلاف ستا ریاست خلاف سکے دسیسه کوي نو چې څنګه ستا استخبارات یا مخابرات تاسو مخابرات او استخبارات وای استخبارات عرب ورته مخابرات وای نو چې استخباراتو درته اطلاع درکړي یو دسیسه روانه ده داسې تیارې دشمن روان کړی دی او په داسې حالت باندې اٹیک کوي نو قبل دې چې هغه پریپریشن مکمل کړي پتا اٹیک کی ها تو ورمنډه کړو صحیح وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه الله تعالی وایي دغه دسیسه ولا ختمه کړه دغه ولا اوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا دویمه خبره او دریمه خبره الله تعالی فرمایي سوره نساء کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ تعالیٰ فرمائی عجیب خبر ہے تاسو مانے کم سنڈاق پئی خلے چی جنگ نہ کوئی حالانکہ کمزوری مسلمانان نارینا زنانا معصومان چغے ہوئے معصومان چغے ہوئے کہ ظلم ورسره کیږي دین په اساس باندې او هغه چغے ہوئے ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها خدای دې ظالم شهر نه او ظالم وطن نه خلاص کی من سره دا ظلم کیږي د سپونیات د دین په بنیاد دا الله تعالی وایي ته دغه معصومان چغے نه اوري دغه زنانو چغې ناوري دغه نارینو چغې ناوري ای سره دا جاته پر څه کیږي ذاتي جګړه نه ده جګړه ده سره د دین جګړه ده الله تعالی وایي ته دغه دین منون کې نو تاسو سره تعلق نشته دا دریم باعث ده خو هغه لپاره کنډیشن مونږ ویلو په سورہ انفال آیت مورده یاد کنډیشن مو ویلو چې نمبر اول چې دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي هغه ورته زیاتې کوي د دین په اساس که دنیوي جګړه ده په دې پوښي که دنیوي جګړه ده د اسلامي ریاست ذمہ داری خو نه ده چې د غیر مسلم ریاست د مسلمانانو مالی جګړې به ختمه اخو دنیا له ژوند کې هلته خپل ټیکسونه په خپل ټیکس نه ورکړي آی آر ایس ورته صحیح او آی آر ایس والا گرفتار کړ نو بس کوي موږ به سوچ مسلمانانو سره ډېر لوی ظلم کیږي وای وداسي کدا وای دا خیانت دی دا چیټ الکه دا خو د چیټینګ کوي دې سره د اسلام سره تعلق دی اسلام دله دای اجازه ورکړي دا چیټینګ وکړه صحیح نو الله تعالی وای ته دنیا معاملې خو لیو دم الون وذ دیر بزنس او که زیاته ور سره کیږي سب بنیاد د دین په بنیاد نو بیا هم الله تعالی وای چې ته داسې سټپ ان مکوا
از خود سو موټو ایکشن وای ورته سو موټو ایکشن. الله تعالی مسلمان ریاست ته وایي چې تبه د هغه مسلمانانو لپاره سو موټو ایکشن نه اخلي. که سو موټو ایکشن دی واغستو هغه به نو ټربل کیږي. ای بس شي ځکه غیر مسلم ریاست خو ورته وایي چې ته سټیزن زمای څه شي سټیزن زمای هغه سړی هغه ریاست پتا باندې ډیر زیات خفقېږي. دا غي وجه دا ده چې ته دا غي جاسوس یې، ته دا غي څه ته دا غي د جنسای سړی دلته راوي د پاره ناغي خو هایټریزن کې راولي. اوس خو لا صرف دبي او بیا به پانسی کی یا څه کی بیا پانسی ته ورکوي چې هغه خو په دی وجه تابع عمر ډیر لوی احتجاج وکړي چې دا غي سپایي خبره نو دی وجه الله تعالی از خود بس سټیپن نه کې که هغه دنه ډیماند وکړه ال سټیپن وکړه. هغه مظلومان مسلمانان که هغه دنه ډیماند وکړي چې موږ سره زیاتې کیږي دین په اساس زمونږ سره هیلپ وکړي نو صلی الله تعالی وايي هیلپ هم داسې نه چې راځي ټانکونه روان کړي سوخه راځي ټانکونه روان کړي آرمی مارچ کوي زکات تا غیر مسلم ریاست مسلمانان سره زیاتې کوي الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق. الله تعالی فرمایي کدا غیر مسلم ریاست سره د سفارتي تعلقاتي دا معاملې او په سفارتي تعلقاتو حل کړي په سوال کې په سفارتي تعلقاتو به حل کړي کدی سره د فورم شریک دي سره دی ورسره یو شریک فورم دی ورسره شته د آسیان تنظیم یا بل تنظیم یا بل تنظیم یا یو ان او. الله تعالی فرمایي هغه ته وړي دا مسله دا بس کې دا هغه د لارې ورته هغه فورم باندې به دا مسله وچته صحیح چې کوم مشترکه فورم کې تم ناشته او دا غیر مسلم ریاست هم ناشتي. ما تاسو ته مثال درکړم چې د کشمیر مسله ده نو پاکستان څو کی یا گجرات کې مسلمان سره زیاتې کیږي اوس پاکستان روزانه رواني ټانکونه روان کړي چې راځي البته بیا گجرات کې مسلمانانو سره زیاتې کیږي هندوانو په بیا راځي دی او حکومت هم دینوانو مرګره ده فلانه دا خو بیا یو ډېر تباہی وي نه بس صرف پاکستان رومبه خو سفارتي تعلقات استعمالي نو څو کی سفیر راوغړي د انډیا سفیر هغه راوغړي وزارت خارجه ته ناغه ته یو احتیاجي مراسله ورکړي سوال ورکړي the protest مراسله ورکړي this is a matter of grave concern for Pakistani government and people as well چې دا پاکستان د حکومت او د پاکستان د عوامو لپاره یو ډیر د تشویش باعث چې ګجرات کې مسلمانان سره کوم ظلم کیږي د دین په اساس باندې کیږي صحیح and we have all the right to take it to international forum صحیح چې دا شی کنټرول کوي کله موږ دا مسله چرته وړو انټرنیشنل فورم ته وړو یو نو ته وړو یو ته وړو بل ته وړو ان مين اخلاقی طور په تاسو فایټ وکړل سره خبر نو دی وجه الله تعالی تعالی نو تویل الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق کدا غیر مسلم ریاست سره سفارتي تعلقات وی یعنی کامن فورم ور سره نو جنگ ته باندې پرمچ کیږي اره فورم ته وړي دا خبره چرته وړي هغه نو بیا الله تعالی ورپسې وي چې الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر کدا اصول فالو نه کې په دنیا کې بچرته امن را نشي هر وخت به جنگي یو لوی فتنه به یو لوی فساد کبیر به ډیس آرډر او مسچیف په دنیا کې رواني خبر دین کې رااله او سرورم باعث د جنگ چې جنگ پکې ان ایویټیبل او ان اوایډبل وي هغه د سوره حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله تعالی فرمایي هغه مسلمانان لما اجازت ورکړه دي چې چا سره زیاتې شوی چې دی جنگو کی دی ریټالیټ دی څه کی دی ریټالیشن کی بانهم ظلموا ځکه دی سره زیاتې شوی دی څه زیاتې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دی د خپل وطن نه د کورونا د پراپرټي او جایداد نه راځي شوی دی په زور باندې نو چې راځي شوی دی دی ریټالیشن کی ټو ریکیپچر دیئر پراپرټي چې خپل پراپرټي واپس والی چې خپل کور او وطن نو بس دغه سنور بواعث دي او ما تاسو ته مشترک او کامن شی راوښته چې جنگ د کفر په اساس نه کیږي کافر سره جنگ د ظلم په اساس کیږي ظالم سره یعنی دا سلور سيزونه په دې کې کامن نقطه سره ظلم نه کفر نه دی ظلم نه کفر نه دی دا نه چې کافر سره جنگ کوه نه الله تعالی ظالم سره جنگ کوه جنگ چا سره کوه نو بعض اوقات دغه ظالم وی مسلمان کلمو وای منځونه هم کوي او بغاوت کوي د اسلامي ریاست نه نو شریعت بیا سوی حکومت ته څه کوي ورسره اصلاح ور پسې ورواخلا وی وها دا او سلطان کافر کو نه دي منځونه هم کوي الګا د اسلامي ریاست ته باغیان شي نو پته ولګیدا چې د جنگ بنیاد کفر نه دی د جنگ بنیاد څه دی ظلم دی د ظلم نه خپل ځان ډیپند کې او کزان نه ډیپند کې نو تباہ بشي صحیح نو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَلَجْتَاسُ مَخْبَمَخْشِي دا کسانو سره چې کفر کړی میدان کې فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا رِقَابَهُم نو څه کوي موږ پښتو کې وایو وای په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي تاسو ګوړه وایو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي څه کیږي
بس پوری چلے گی 60 وہا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله. اذا أثخنتموهم اسخان معنا وینه بيول. نو وینه بيول څه خلک مړ شو څه زخمیان شو. ضروري نه چې ټول خلک دې مړ کړل، خو سره کړل زخمیان دې کړل. حتی اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله، روب او دبدبا او هیبت مقایم کړ. نو چې هغه ویریدل چې دشمن دی او یریدو، نو صلی الله تعالی فرمایي اوس چې او یریدل او تا ته پته چې ټول اوس یری لرزيږي، نو فشد الوثاق، اوس تم جنگي قیدانو نساء. دا څنګه چې بس جنگ لړلې او قیدان شروع کړل. نه جنگ سره ورته سره به قیدان نه شروع کړي، لومبه کوی باندې hebat راواله چې هغه خدای له او یریږي، نو چې او یریږي نو بیا یو ټرک کې شو. فشد الوثاق، نو بیا مضبوط وتاړه. اوس یو دې تړل جنگي قیدان دي جوړ کړ. نو سبا کې جنگي قیدانو سره جنگي قیدانو سره وسکه شرعاً د جنگي قیدی هلاکول ناروا دي. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُ یاد دین بعد احسان دے جنگی قیدیانو سرا او وَإِمَّا فِدَال یا بدلکے سشے اغسطل دی جنگی قیدیانو. خدا کلا کہ جنگی قیدی مفت خلاصے بطور احسان، مفت اخلاصے بطور احسان، یا پا بدلر سشے کے اخلاصے او کلا بے اخلاصے حتی تزال حرب اوزارها د اوربند او د سیس فایر نباد کہ جنگ لا شروع دے جنگی قیدیان دے اخلاص رخوئی بیا اخلاق اخلی بیا را دی قیدیان دا ای کوئی لستا پر جیل کی سمودہ سگڑان چرگان خوڑ دی اس بخط تک رشوی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا نظام تا سار بکر نا ترغیب قیدیان ساتھی سو پوری جنگ بند شر نہ دے. نو دا جنگ بند دے دونا بعد دا ڈیپینڈ کئی چی اخلاصے نسنی اخلاصے مفت یوا کنس شیط اخلی. نو پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کے نصار احمد چلی جنگی قیدیانو قتل دا جائز نہ رہے طول امامانو پر نسبانے. حجاج ابن یوسف نامہ کو موردن ظالم حکمرانو دا بنی امیو اگر یو جنگی قیدی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیش کر. عبداللہ ابن عمر دیر لوی فقیہ لوی صحابی دادت عمر زویہ دے اگر تے یو جنگی قیدی پیش کرے دے مڑکا. ابن عمر انکار ہوتا اگر صرف ځان لپاره یو پروف پیدا کول غوښتل چې نه ابن عمر جنگي قیدی قبول کړی قتل کړی دی. نو بس حجاج ابن یوسف خو مزاج دا چې خلک راوغړي بیا شروع کوله وی کډې دا یو مړ کی نو د نور تفضیل اصلاح کړل بیا. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه ناروا دي شرعاً دا جائز نه دي. هم میدان جنگ کې به مړوي نو مړ دی چې جنگي قیدی دې کنه به پروټیکشن وشو. حال بتا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې س جنگي قیدیان داسې چې پیغمبر علیہ السلام دا غي د قتلولو حکم کړو. خو هغه اس پرزنر اف وار نه از وار کریمینل ایسه کړو وار کریمینل وغه لکه عقبہ ابن ابي معيط د بدر قیدیانو کې دغه یو سره چې پیغمبر علیہ السلام هلاک کړ. حضرت علی ته دې بوزه بار دا کار خلاص کړ ځکه دا وار کریمینل دی. تاسو شه وار کریمینل دی. د وحد قیدیانو کې ابو عزا پیغمبر اسلام دا وار کریمینل دی دا بهر کا. د خیبر په قیدیانو کې کنانا يهوديان لوی سردارو ډېر لوی کریمینل سره و. وې د بد عهدی کړی دا صحیح کړی دي د بد عهدی کړی دا ډېر لوی کرایم دی. د فتح مکې په موقع پیغمبر علیہ السلام د لسو کسانو دا غي د قتلولو پروانه جاری کړی و. نور کو ټول عمومي عفو ورکړه ټول اهل مکه له سره عمومي عفو وکړه. حالانکه مکې والا پیغمبر علیہ السلام سره فکر د پیغمبر علیہ السلام صحابه سره فکر یا سبحان الله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به خو کې رسای واجوله پدا کانو باندې به کشو دا غریب بر ټول سرمن رېژنه. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په ګرم شګو به واجو د پاسه ټیګه و پکې خو. خو پیغمبر اسلام چې کله دغه مکې ته ورننه وته
نو حضور علیہ السلام حضرت بلال ته وی یو اعلان وکړ ځکه خلک ډېر په هیبت چې نن خو زموږ خیر نشته نن زموږ خیر نشته ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو مکی والو سره د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو هر واره اٹیک مکی والو کړو نو دا څه خلکو باندې چې وسره شین سړی کوی چې څه علم ورسره وکړه چې سر چپه مې کړی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وردن نشه خلکو باندې هیبت راغی ټول داسې منډې والے لکه دا میژ او لیم چې تختی د لیونه هیبت کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زرا پوشو څه شو زرا پوشو ټول بدن په آیرن کوټ کې پټو او سر باندې یو تور پټکي مبارکي خو دې هغه باندې د پاسه خود پروت تاسو خود وایو د پاسه خود پروت پټکي د پاسه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخپلا اوشه باندې ناشته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوشه رسانه ولې وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوشه حضرت بلال رضی الله تعالی په لاس کې رسای وا پیغمبر اسلام چې خلکو ته د غریبان خډر په بد حالت سړیو منډي وای خزیو منډي وای ماشومانو منډي وای بزرګونو خلک یو خاطختی بل خاطختی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره فوج او سوره لزرا سوره ولزرا ویل اکه فوج په مکه و نه وته ها نه خو چې خدای او تخدو کوم خوا د تیخ کوم صلات نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بلال اور تیجی واذن فی الناس من دخل بیت الله فهو آمن یو आवाज وکړه چې کیا بیت الله جوار تا او همسایګۍ ته ځان رسول محفوظ دي خو چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا جمله ویله خلکو ټول ویله بیت الله ته تختی صحیح خو چې بیت الله د ساحه ته وردن نشوي بس شوي محفوظ شوي خو بیا په د hebat وخت کې سړی ته لار نه ورسې ما غواړم صحیح سړی را کور لارو خطا شي ګره څنګه شیرشاه شیرشاه د چیس په ځای راز کو واخلي بیا ځکه hebat کې خو سړی سنس کار نه کوي نو بیا هم خلک ګډ وډو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تخپل تر حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ سو حضرت عباس سلام ورته السلام علیکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیکم السلام یا عمه اکا څنګه اوس بل بوډا ور سره حضرت ابو سفیان سو حضرت ابو سفیان د مکی چیف دی د پیغمبر خلاف د ټولو جنگونو قیادت هغه کړی دی سر جنرال دی لچا د مکی والو لوی درستیز دی د پیغمبر اسلام په جنگ کې مقابله کې باندې شه دی ولاړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام پر دیو نه دی صحیح دی خو سره دی بل څه خو سره دی ذکر هغه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام بیبی د زمونږ مور ده حضرت معاویه خور ده رضی الله تعالی ام حبیبه د پیغمبر اسلام خو سره دی صحیح خو په جنگ کې مقابله کې لوی درستیز باندې ورته ولاړو صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان او جی ویرا چې د بوزم هغه ورته چې حضرت عباس یارو دوست او ورته یې ما ته ډیره خطر ده ما خو چې څنګه ویني زما په خط پسترګو کې بیره تا د اوښکو په ځای باندې ویني راشي صبر راشي د اوښکو په ځای باندې په پسترګو راته ویني راشي او زما په خیال بل چاته نو وانه نه کی په خپل براله په مرای کې نشي تا خو پیغمبر اسلام حضرت عباس ورته وی ابو سفیان ته د خپل زوم پیژنې نه چې دا څومره پاک باز سره دی ته دې پیژنې نه تر چې نن د کردار وګوره حضرت عباس سلام وکړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله او دا الله پیغمبره هذا عمک ستا کا دې پیژند اکه زګ بنی امیہ ده سره د بنی امیہ چیف ته پیغمبر اسلام بنو هاشم له تر ځامن دي تربران دي نو ورته اکار دي او دې پیژند هغه ورته او مرحبا بعمنا ابا سفیان صحیح اکا فخیر ستر مشي څنګه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وښه راکوس ورته اکا څنګه طبیعت دې خده ټیک ټاکه صحت څنګه ده فلان فلان حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سفیان ته ګوري ابو سفیان ورته عباس واقعي دا زما او ستا وراره دا ډېر لوی سره دی دا ډېر لوی کردار او ډېر لوی اخلاق مالک دی کني کدا سه حالت ما باندې راغله ازما وسوي نو ما په لاسو کې سایز کړه دا ستا او زما وراره دا ډېر لوی سره دی دی واقعي د خدای پیغمبر دی لوی مقام ورکړی دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خو چیف اف مکه دی څه شه دی د خو چیف اف مکه دی او دا سردار سره چې وی نو د په پرستیج او په عزت باندې ډیر خوشحالي دي کنه خوشحالي دي
لکه چې مونږ وکړه چې سناتور سے د تمخې کو سره راولې خوشالي کنه خوشالي ټول قبيله هم خوشاله شي چې سناتور سے یا د منبر سے یا د ملک سے دا غي ډېر احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی عباس وی وجدا چیف اف مکه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عارف ما ته پته ده چیف اف مکه ده مکه سردار ده د مکه بادشاہ ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته لوی مقام ورکړ حضرت بلال ته یو आवाज وکا من دخل دار ابي سفيان فهو امن سوچ دا ابو سفیان کیسر ته ورسېدل هغه محفوظ دی ته مونږه هیڅ نه وایو اوس دا څومره لوی مقام دی حضرت عباس حضرت ابو سفیان ته ګوري وی تا ته خو یوازې رضان فکرو ستا په کیسر کې لږ خلک راځي سور راځي لږ خلک پکې راځي لږ خلک کستا کیسر ته وردن شو پیغمبر وای د ابو سفیان د وجه غو موافقي حضرت ابو سفیان بیا وی زکه زوایم عباس چې دا واقعي خدای پیغمبر دی دا ډېر لوی سره دی دا ډېر لوی شخصیت دی خدای ډېر لوی مقام ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخکې روان دی بیا و شبان دی د حضور علیہ السلام د اکال ور ده د حضرت علی خور ده سو ام هانه رضی الله تعالی عنها ام هانه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی خدمت کړې حضور علیہ السلام چې معراج ته نه چارو کور نه د ام هانه د کور نه ځکه په خپل کور کې خاصه کمره پیغمبر ته تیار کړې ده صلی الله علیه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام به آرام لپاره هغه کمرې ته ورته د خپل اکا د لور د حضرت علی رضی الله تعالی د خور کور ته اوس دغه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها د دې مکه معظمه کې کوم کور چې وو نو په دغه کور کې د خپل خسرګنۍ څخه کسانو له پناه ورکړی و هغه مسلمانان نو چې تقریبا نو دوی ورته راځي نو خپل کور حضرت علی ته پته ولګیدا چې زما د خور خپل خسرګنۍ کافرانو لسه کړی دا پناه ورکړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کیس سره هغه هغه ټول راوغسته او په دروازه ورمنډ کړه حضرت ام هانه ورته مخکې شو وی ما پناه ورکړی دا حضرت علی ورته ته زما خورې ته ما ته معلومه ډېر دلې مقام مالک ډېر نیک مسلمان دی خدا د مر په الله دشمنان دي دا پیغمبر دشمنی چې موږ لکم ټف ټایم راکړه دي اته تمہارو زدا مړو زه پرېدم نه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها ته ګوره زما ورو دور انتظار وکړه پیغمبر سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم بدل تو درګه قدم بنا حضرت علی مدري پیغمبر اسلام چې تاسو راته هیڅ دې راورسېد حضرت ام هانه ورته السلام علیک اخویا ورو کزنه دي و اورورا السلام علیکم و دا الله پیغمبر السلام علیکم و علیکم السلام یا ام هانه اکارو څنګه طبیعت خره ویجی فلانه او فلانه زما ان لازم فلانه او فلانه زما خسرګنای ده زما لیورونه وای ورته تاسو ورته لیورونه و زما لیورونه دي ما ولا پناور کړی دا ضرور می تور راغسته دی وای زمړوم ضرور می تور راغسته دی وای زی وښنم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ چې صرف دغه دعا یا درې نه چې د کور کې دن ندي من دخل بیت ام هانه فهو امن چا چې د ام هانه کور کې پناه واغسته دی بچ دی نو سقل کول ته ورمنډ کړو دن نشيږي د دیوال نزان دا ذکر پیغمبر اسلام مقصد خلق مړول نو خلق بچ کول خلق مړول مقصد نو سو خلق بچ کول مقصد خلق ورمنډ کړه حضور صلی الله علیه وسلم چې لک سات وړاندې لاړو نو حضرت بلال ته اوس یو عمومي اعلان وکړ من اغلق عليه باب داره فهو امن چا چې ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه کونډې نه راچولې بس د دروازه بند کړه نو دروازه ور پسې مکولاول نو بس خلکو خپل کورونو څور منډه کړه دروازې ځان پسې بند کړې حضور اسلام حضرت بلال ته اخا دې خمو ګوره مرګرو ته وای اخا دې خمو ګوره بیت الله ته ورسول ځکه حضور صلی الله علیه وسلم چې انوانټډ انسیډنټ نشي لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ ته ورسېد حضرت بلال ته ورسېد چت ته وخېده اذان وکړه حضرت بلال چت بیت الله ته وخته او اذان وکړه صحیح دا اذان معنا هغه وخت موږ کول نو خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي ټول خلک راځم شو د مکی والا ټول ناس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسه یو بیان ورته وکړ به تاسو هغه خلک چې مالا مو ډېر ټف ټایم راکړه ما ته دروغجن وې ما ته جادوګر وې ما ته مجنون وې ما ته لیونی وې ما ته یعنی یو خبره تاسو پرې خو نه ده بیا مو زما مرګري په دې لارو کوڅو کې کشول په سروټ کو مو اچول حضرت سمیہ هغه په میز دی مکله غریبه حضرت یاسر بوډا سره هغه په میز دوه ځای کړ مونږ هم پرې نه خو دې دا نه اوستو صرف امو نه اوستو همیشه زمون خلاف کانسپیرسی او دسیسه وکړي چې دا ریاست ختم شي په مونږ باندې 100 واره اٹیکونه وکړل جنگونه مرا سره وکړل زمو زخمی کړم صحیح او دا ټول چې وین دا ټول دغه څه غلی ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخر کې ورته وې په فماذا تظنون نبی استاد څه خیال زب سکو نو ټول خلق سره چت کو ابن صالح واخو ابن صالح
ته زمون ډېر خشته وره او زمون ډېر خشته وراره ته د دومره لوی اخلاق مالک چې مونږ تا نه سوای د احسان نه بل څه توقع نه لرو. پیغمبر اسلام ورته اذهبوا فانتم وتقوا الله ایدا رسول آزاد دې اچا تاسو نه وای خلصو کسان نمونه واغسته چې فلانه 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 دا وانټډ دي یکه درې خدای وي و په کې سړیو وې دا خلک سړي دا وانټډ دي دا وانټډ تا دا معافي انکلود نه ده ام ان اس ټي هغه ته انکلود نه ده نو ټول معافي خدای غلس کسان هغه ته انکلود نه ده اوس هغه لسو کسانو کې د ابو جهل دی او عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا صحابي ده دا خدای قرآن ایمان راوړ ورته یې زما خاون خو وانټډ دی زما خاون وانټډ دی هغه ته څنګه د وانټډ خبره ورته پیښتې تخدیدله ورته ته پته چرته بتلې به زما په خیال دی به یمن ته ځان رسي چرته بسي یمن تور بوره خو نشته ده خو چرته بسي نو یمن ته به ځان رسي نه زما په خیال هغه پورت تر رسیدلې جدي ته به ځان رسولې او شپ په بسته عجیب یمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته ګور وانټډ یقینا دې خو کده اوسم سرندر شي او کلمه وای او دین قبول کی بس دا پروټیکټډ دي هغه وی چې ورته دا خبر ورکم پیغمبر اسلام وای یقینا ورته دا خبر ورکم ورشه ورپسې هغه وی چې ممکن دی زما خبر باندې اعتماد ونه کې ځکه دا ورته پته زه مسلمان شوم نو چرته دای ځین کې چې دا زما خلاف د سیسه کړی دا ما بوزي ولا چې حلال دي بوزي ولا چې الله پیغمبر اسلام والسلام خپل پټکي مبارک سره راوغست ودا واخلا به تور ضمانت او سکیورټي ورته دا وخایا چې دا پټکي په پیژنې دا چا دی دا لنګوټه چا ده در پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مال راکړي به تور شوټي په ما کو به اعتماد نه کوي خو دې پټکي والا باندې خو اعتماد شو خیانت نه کوي هغه دنیا ورانه دي چې خپل خبره مخالفت پاتان نه کوي. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه وخت په شپ کې سو چې دا بیبي اورته رسی پورته ورته اکرمه ایو سدي وی تر دا کنه چې واپس دې بوزم وینا ما خو علی زوان تلې نه ورته نه دا لنګوټه پیژنې دا خود محمد صلی الله علیه وسلم ودا به تور شوټی ما ترا کړی دا تعالی د موافقه اعلان کړی کته سرندر شي واپس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی دې چې کله ناشتي نو د ابو جهل بد بم نه وای ځکه پلار دی چې دې کله ناشتي ها د در پلار به چرته بد ذکر نه کوي ځکه ممکن ده د اشتعال کې راشي یعنی خامخا یو سړی ذلیل کول خو نه دی پکار. پیغمبر اسلام عالی اخلاق دا چې ابو جهل خدما ډېر لوی دشمنو خدا زیه مسلمان شوی دی مون سره ناشتي د موجوده کې وکړه د ابو جهل بره تذکرہ نه کوي هغه باندې ډیسکس کوي نه یو په دغه لسو کسانو کې بل عاقبت صرف درې کسانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مړکل باقي وو کسان هغه موافق هغه درې چې مړکل هغه درې هغه هم چې مړکل هغه په کرایم نه دی مړکړي یعنی وار کرایم باندې هغه اصلیت کې هغه په بلډ کې انوالو سکینوالو قتل کړو او چې قتل کړو درې درونه علاوه یو کس هغه اسود دغه نامه ده چې پیغمبر اسلام دور حضرت زینب شهیده کړی و ذکر هغه وانټډ کسانو چې ځکه قتل کړي دي خو هغه پیغمبر اسلام والسلام تر روان دي او یو سپینه جنډه وشته کړي صحیح سرندر کیږي پیغمبر اسلام ورته راځي حالانکه وانټډ قاتل مو د پیغمبر د نور او پیغمبر ویلی مو چې دی راولي دی بمړو ځکه د ظلم کړي د زمانور بلا وجه قتل کړي شهید کړي چې کله هغه سپینه جنډه وشته کړي پیغمبر اسلام والسلام ورته کین نو کینو روایت نغوی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته اهلا بک ځا خلاص نو بس اخري کې دغه درې کسان ذکر هغه چې څوک قتل کړیو داغه وارثانو نه معاف کړ پیغمبر اسلام یې نه ډیماند وکړ چې کدوې مسلمانان شي نو تاسو خو هغه ډور غریبانو ته تکلیف کړو ای نه کدوې مسلمانان نشي کدا جنت ته لاړ شي صحیح خدای دومره ظلم کړی دی چې موږ غواړو چې دینه قصاص واغستې شي نو تفصیل به ان شاء الله يا بل وذ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا الحمد بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصلاه الى وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.